د زړه چې څومره بیماری دي د دې دپاره یو خاص وظیفه یو خاص عمل درته ښیم. کله چې مسلمان دغه وظیفه وکړي الله به یې د زړه د بیمارۍ څخه محفوظ وساتي. موږ تاسې ګورو چې نن سبا وخت کې ماشومان وي، ځوانان وي او دغه مشران خلک وي، دوی باندې د زړه دورې راځي او د زړه اټیک ورباندې راځي. بالکل ډېر زیات خلک چې دي هغه د دې د وجې هغه مړه سوي دي، ختم سوي دي. نو یو داسې وظیفه درته ښیم چې کله تاسې دا وکړئ انشاءالله العزیز الله به مې د دې بیمارۍ څخه محفوظ وساتي. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د ثواب په خاطر باندې مخته شیر کړئ چې یو کس لا فایده ورسیږي. بله خبره دا درته کوم چې د زړه د بیمارۍ که چې کوم څوک د زړه بیماره وي هغه که چیرې وایي چې دا وظیفه کوم ماته اوس بیماري نه راځي، نو هغه د دا یو خبر یاد وساتي چې ته د احتیاط هم ورسره وکړي. خالص دا نه وي چې ته بې احتیاطي کوې او وایې چې زه وظیفه وایم، نه، احتیاط هم ورسره کوه، دا وظیفه هم ورسره کوه. الله رب العزت به دې د دې بیمارۍ او د دې افت نه محفوظ وساتي. هغه وظیفه سکرین باندې هم درته لیکم، هغه داسې ده: یا قوي یا قوي القادر المقتدر قویني وقلبي.